سلامونه علیکم. صحیح دی. یو څه اندازه دلته پیسټ کې وو. کله چې پیسټ کوشش کوئ دو هغه اندازه ټوله یو ډول وي. سمه ده. نو دا چې پیسټ شوله په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. سمه ده. وګورئ په دغه ډول بعد نیمایي د دغه بل شیپ راشي. نو د دو دپاره تاسو دا په ښه ډول وپېژنئ. تاسو د دو رنګ کې بدلون راولئ. وګورئ اوس چې د دغه بل شیپ مطابق تاسو کولی شئ. یا هم نو په همدغه ډول راځو د تاسو کورنۍ دنده ده. کوشش وکړئ تاسو په خپله هغه جوړه یې کړئ او د هغو نه استفاده وکړئ او د موږ سره یې نمونې تاسو کولی شئ چې شریک یې کړئ. نو له دې سره د موږ نننۍ جلسه همدلته پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې تاسو له دغې جلسې څخه یو څه زده کړي وي. نو کوشش وکړئ تر څو پورې